د غوایي لاندې لاس او پښې یې چاودې، مخ سپېره، شونډې وچې، کوچنی پیټی یې د غنمو پر شا رااړولی وي او پستمې د کور په لوري را روان وي. بشپړ 9 میاشتې یې خواري کښلې ده او منتونه یې وړي دي تر څو چې په اخري دوبي کې 90 منه غنم له بزګرۍ نه ورغلل. په دې کې یې 9 منه غنم ملا صاحب ته زکات ورکړل، 13 منه یې پشت ته ورکړل او 4 منه رقبه ترېنه یوړل. 80 منه یې د هغو 2000 افغانیو په سود کې ورکړل کومې چې د ده د پلار د مرګ د خیرات او اسقاط لپاره د یوه سودخور نه په 80 منه ګټه راوړې وه. په کور کې د ده معاینه او مور او 4 ماشومان د ده لاره څاري او ماشومان یې له کوره راوتلي دي او د هغې لارې خواته په ډېره اسره ګوري، پر کومه لاره چې د دوی د پلار اوس کور ته راځي او د ریشې غنم راوړي. د ده مور او معاینه د سږ کال د محصولاتو په شاوخوا کې خورا ښې خوږې کیسې کولې او ویله یې وه چې ګوندې سږ به څو ورځې په نس ماړه شي. په دې وخت کې ماشومانو یو په بل پسې د کور لوري ته راځغلي او نارې ویې په بابا راغی بابا راغلی او غنم یې پر شا دي. بزګر هم پیټی په شا په کور راننوت او پیټی د خونې له مخه کښېښود. مور او معاینې په الوتلو بڼو ترېنه د ریشې اول پوښتنه کوله چې په دې وخت کې یو سړی ترازو او کاڼي په لاس په انګړ راننوت او په کلک غږ یې ورته وویل چې تا خو ویل په راشه به غنم د پور په عوض کې درکړم او تا ټول غنم خپل کور ته راوړل. خان صاحب په کار وویلې چې دا 4-5 میاشتې کېږي چې تا نه کور غم ورکړی او نه دې سړی غم ادا کړی دی. روپۍ خو نه لرې، ژر شه غنم راوتله. مور یې چیغې کړې چې دا څو دانې چې ته یوسې نو موږ به څه خورو. ده ورته وویل خاورې. سمدلاسه یې انډی راواړوه او ټول غنم یې ځینې وتلل او په پای کې یې لا نور هم پسې په کار و. خوار بزګر ته یې وویل چې دونه منه خو لا نور هم در باندې پاته شول، هغه به څرنګه شي؟ خوار بزګر په داسې حال کې چې له خواشینۍ نه یې پر ستوني درد و، تش جوال یې وڅانډو او یوې خواته یې کښېښود. ماشومانو یې وژړل او په ژړا کې وویل چې موږ خو وږي یو، تاسو خو به یوه لپه ننې راکولې. د ماشومانو انا د باندې ولاړه او یو څه شفتل یې په پلو کې راوړو او له مالګې سره یې له ماشومانو سره وخواړو. په ماشومانو په دې تر ډېره مودې قانع نه شول او د ډوډۍ لپاره یې ژړا پیل کړه. خوار بزګر ته اوس د کلي ګاونډیانو پور هم نه ورکاوه، ځکه له یوې خوا د ده ګاونډیانو هم دغه راز د نادارۍ تکلیف درلود، له بلې خوا ده چې پر راشه باندې یې 2 کاسې وړه ترېنه پور کړي وو، هغه یې بېرته نه و ورکړي او خپل اعتبار یې بایللی و. نو وروسته له هغه چې ډېر فکر یې وکړ له ځان سره یې فیصله وکړه چې د یوې غویۍ چې د ده وروستنی او یوازینی د روزۍ د ګټلو یوه ذریعه ده، د خلکو بزګري به یې په کوله د عیال او احوال لاموت لپاره یې حلال کړی او په خپله سترګې نیامې کړي. په دې اړه یې د مور او معاینې رضاحت هم واخیست او د یوې غوایۍ یې حلال کړ چې د حال
چې د عیال د ژمي او مني کتغ سي او په خپله لسې پښې پړانګې پړانګې کالي خپلې منطقې له د خوارۍ او مزدورۍ لپاره ولاړ سي. د په یوه توده منطقه کې 6 میاشتې د خاورو او خټو مزدوري وکړه. ده ته د ورځې 6 افغانۍ ورکولې چې 3 افغانۍ په سپوره ډوډۍ خوړلې او 3 افغانۍ کور لپاره سپمولې. په پای کې د ده ټوله ګټه 420 افغانۍ شوه چې په 300 افغانۍ ځان ته پڼې او کوچنیانو ته یو کمیس واخیست. د 6 میاشتې په کور خبر نه و او په خورا بیړه او ښه زړه کور لوري ته روان شو چې د کور په وره راننوت او لور او ماینې چیغې کړې. وروسته ورته څرګنده شوه چې مور او 3 ماشومان یې د سکاري په اثر په مني لا مړه سوي دي. یوه ګړۍ وروسته د کلي ملک ور وغوښت او ورته ویل چې ستا د مور او ماشومانو کفنونه مې ورکړي دي چې قیمت یې 433 افغانۍ کېږي او هم مې ستا پر ځای په دې 6 میاشتو کې 120 افغانۍ د کور غم او سړې غم پرې کړی دی. تا خو ځان یام او خپلې میلې دې کولې، ټول غمونه دې پر موږ رایله کړي وو. اوس دستي زما پور چې 642 افغانۍ کېږي راکړه، ځکه چې دا ټول رقم پر یوه ځای نه شوای ورکولی. نو محکمې ته یې کش کړ او بندي شو چې بیا د دې خوار او د دې کاله اول چا وار نه اخیست.